ارمان صاحب، د اسلامي امارت له حاکمیت سره سم په تیرو څه کم څلورو کلونو کې په پکتیا ولایت کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره په څومره تعداد چک ډیمونه جوړ شوي دي؟ بله، ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو وویلې او وړاندې په ریپورټ کې مو واورېدل او ولیدل، په پکتیا کې د اسلامي امارت له حاکمیت راوروسته ډېر تمرکز په دې باندې شوی تر څو د اوبو سطحې د لوړولو لپاره کوچني او لوی چک ډیمونه جوړ شي. په ټوله کې که د هېواد په کچه په تېر یو کال کې تقریبا 410 لوی او واړه بندونه جوړ شوي دي. پکتیا کې هم په تېر یو کال کې تقریبا ډېری داسې پروژې پیل شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي چې په دې کې د کلیو پراختیا ریاست د معلوماتو له مخې په تېر یو کال کې دوی تقریبا 15 چک ډیمونه او سربندونه چې په دې کې شامل دي هغه یې جوړ کړي او ګټه اخیستنې ته سپارلي دي. په دې کې 4 چک ډیمونه شامل دي او پاتې نورې بدیلې پروژې دي چې په مرکز او ولسوالیو کې دغه پروژې تطبیق شوي دي. په دې سره له یوې خوا دا چې د اوبو سطحې د لوړولو لپاره به دغه چک ډیمونه ګټور تمام شوي. له بلې خوا هغه ځمکې چې پخوا شاړې پرتې وي، اوس چې دغه چک ډیمونه او سربندونه جوړ شوي دي، د خلکو په خبره د دوی ډیری هغه ځمکې چې پخوا همداسې شاړې پرتې وي هېڅ ډول ګټه دوی نه ترې اخیستله. د دغو چک ډیمونو او سربندونو په جوړېدو سره د هغوی دغه ځمکې بیا آبادې شوي دي او دوی له دغو چک ډیمونو دغه اوبو څخه خپلې دغه شاړې ځمکې بیرته آبادې کړي دي. تقریبا په تېر یو کال کې 15 چک ډیمونه او سربندونه چې داخلي بودیجې یعنې تقریبا 40 میلیون افغانۍ لګښت په دغو چک ډیمونو باندې راغلی. په پکتیا کې دغه پروژې د مرکز په ګډون په ګڼو ولسوالیو کې پلې شوي دي چې اوس هممهاله له دغو پروژو نه خلک ګټه اخلي چې دوی خپله هغه زراعتي ځمکې چې دوی لري هغه هم پرې خړوبوي. او په تېر کې چې دغه کله دغه پروژې یعنې پلې کېدلې په هغې کې هم خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوه. نو ویلی شم چې په تېر کې د کلیو پراختیا ریاست له لورې 15 پروژې چې په دې کې 4 چک ډیمونه او پاتې نورې بدیلې پروژې او سربندونه وو. همدا ډول د پکتیا د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست هم تقریبا په تېر یو کال کې 15 سربندونه د پکتیا د مختلفو ولسوالیو کې دغه چک ډیمونه یا هم البته کوچني سربندونه جوړ کړي دي چې تر څو هغه شاړې ځمکې چې مخکې ورنه هېڅ ډول استفاده نه کېدله، د دې سربندونو په جوړېدو سره د خلکو خوښي هم زیاته شوې ده. د هغوی هغه شاړې ځمکې چې پخوا ورنه دوی استفاده نه کوله، ځکه پخوا دغه اوبه به چې وي دا همداسې یعنې تللې هېڅ ډول استفاده نه ترې کېدله. اوس د اسلامي امارت په حاکمېدو سره چې دغه چک ډیمونه یا هم کوچني سربندونه د دغو ځمکو د آبادېدو لپاره جوړ شوي دي، خلک هم خوشحاله دي چې د دوی شاړې ځمکې بیرته آبادې شوې او دوی ترې استفاده کوي. د کرنې ریاست لخوا هم تقریبا 15 چک سربندونه د پکتیا په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي چې عملا اوس خلک له دغو نه استفاده کوي او هغه شاړې ځمکې چې دوی مخکې ترې استفاده نه کوله اوس د استفادې وړ ګرځېدلي دي. په دې کې یعنې که درته وایم په زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې له دغو چک ډیمونو او سربندونو خړوبېږي او خلک ترې استفاده کوي. له بلې پلوه د اوبو په ذخیروي برخه کې هم د پام وړ بدلون راغلی. پخوا یو څه دغه د اوبو سطحه ډېره ټیټه تللې وه، اوس د دغو بندونو په جوړېدو سره هغه د معلوماتو په اساس که درته ووایم د اوبو سطحه هم یو څه لوړه شوې ده، ولې په دې باندې لا هم ډېر کار روان دی. په دغه روان کال کې هم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې دوی ځینې چک ډیمون لري چې په هغې باندې کار وکړي تر څو دغه د اوبو سطحه چې ټیټه تللې ده دا بیرته رالوړه شي او هغه ځمکې چې اړتیا لیدل بیرته خړوبې شي یا هم کرنیز یعنې حاصلات خلک لاسته راوړي، هغه ځمکې به هم په دې سره د دغو چک ډیمونو یا هم د سربندونو په جوړېدو سره به حاصلات د هېوادوال لاسته راوړي او په دغو سره به دغه ځمکې هم بیرته آبادې شي او د خلکو د استفادې وړ به وګرځېږي. بله ارمان صاحب، د وروستۍ پوښتنه په توګه مسؤلین څه وایي چې د روان 1400 کال لپاره هم د چک ډیمونو د جوړولو لپاره کوم پلان په نظر کې نیول شوی او که نه؟ بله بالکل. په روان کال کې یو د مچلغو بند دی چې په دې باندې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې سږ کال ډیر زیات امکان لري چې په دې باندې کار پیل شي او په دې سره که چېرته دغه بند باندې چارې پیل شي په زرګونه جریبه ځمکه به ترې خړوبه شي. له یوې خوا به دا چې هېوادوالو ته به د کار کولو زمینه پیدا شي، له بلې خوا به زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې له دې سره خړوبې شي. ورته مهال د کلیو پراختیا ریاست همدا ډول د کرنې ریاست په پلان کې لري چې په روان کال کې هم هغه سیمو کې چې چک ډیمونو ته زیات اړتیا لیدل کېږي یا هم د اوبو شدت هغلته زیات وي
د چک ډیمونو د جوړولو لپاره به چارې پیلوي او هلته به کوچني هم لوی چک ډیمونه جوړوي او ورته مهال به سربندونه هم جوړوي ترڅو هغه ځمکې چې اړتیا لیدل کېږي باید خړوبې شي یا هم پخوا چې نوې خړوبې شوي یا هم له کاره نه ترې اخیستل کېده. یعنې سږ کال کې پلان دا دی چې دغه ځمکې خړوبې شي او هلته کوچني چک ډیمونه یا هم سربندونه جوړ شي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وګرځي. بالکل سږ کال هم پلان شته. مسؤلین وایي چې سږ کال پلان کې دی چې په ځینو ساحو کې چې په تیر کال کې هم ځینو ساحو ته پاملرنه شوې، سږ کال کې هم پلان لري چې هغو ساحو ته پام وکړي او هلته چک ډیمونه او سربندونه جوړ کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي او په دې سره به هغه ځمکې چې شاړې پرتې وي دغه ځمکې به بیرته آبادې شي. ځکه که چېرته دغه ځمکې بیرته آبادې شي نو کرنیز حاصلات موږ لاسته ترې راوړو، اقتصادي ګټې هم زیاتې دي، خلکو ته به اقتصادي ګټې هم ولري او ترڅنګ به یې هغه ځمکې چې خړوبې البته پخوا شاړې پرتې وي هغه به هم خړوبې شي او بیرته به دغه شاړې ځمکې آبادې شي. نو که درته ووایم په دې سره به هم زراعتي حاصلات موږ لاسته راوړو، اقتصادي ګټه به ترلاسه کړو. له بلې خوا به اوبو مهار برخه کې هم کار شوی، اوبو مهار شوی د ځمکې سطحې هغه کومې اوبه چې ښکته تللې دي هغه به بیرته پورته شي ترڅنګ به یې حاصل لاسته راشي د هېوادوالو هغه شاړې پرتې وي اوس بیرته ودانې شي او ښه حاصل به هېوادوال ترې لاسته راوړي. ځکه پکتیا یو داسې ولایت دی چې دلته ډېری برخه یې خلک په کرنه او مالدارۍ باندې بوخت دي. نو په دې برخه کې لا ډېر زیات کار وشي زه مطمئن یم چې په دې سره به خلک ډېر څه لاسته راوړي.